السلام علیکم زما خوږو مینوالو، تاسو څنګه یې؟ خیر دی ټیک ټاک مینوالو. امید لرم چې تاسو به ښه ټیک ټاک وئ. مینوالو زه به تاسو ته خپل یو څو شعرونه ډالۍ کم او هغه داسې دي. تاسو د بڼو غشي تیره تیره کړل، د بڼو غشي تیره تیره سم د په جوختو په زړه گزارو کو. ته چې خندېدلې د رقیب سره، ته چې خندېدلې د رقیب سره، خدای خبر چې دا د څنګه کار وکړو. او اوس په یې تلې او تندې نه لګي، اوس په یې تلې او تندې نه لګي. ګورې چې فطرت ورته ازار وکړو، تا چې په دې سپینه خوله اقرار وکړو. شم به لیونی که د انکار وکړو. لرې کړه لرې دغه یار پسه دی، لرې کړه لرې دغه یار پسه دی، دغه د سرو شونډو واګدار پسه دی. او چې د رقیب په خوا کې ناس ویشنه، چې د رقیب په خوا کې ناس ویشنه، دغه د سرو ګلو بهار پسه دی. او ما ویل په مینه کې مزید ګله، ما ویل په مینه کې مزید ګله، د سپیلنو غوندې انګار پسه دی. او اصرار چې تل د غم غزلې وایي، اصرار چې تل د غم غزلې وایي، دومره په زړه باندې بیمار پسه دی. السلام.